یو وار د قانون په کلاس کې یو استاد د طالب علم څخه د ده د نامه پوښتنه وکړه او بیا یې د کلاس څخه پیس واخیستی. د طالب علم په خپل دفاع کې ډېر دلیلونه ورته وویل، خو استاد د ده یوه خبره هم نه ومنله او ده یې د کلاس څخه وایستی. خو د حیراني خبره دا وه چې د باقي طلبه هېڅ خبره هم نه وکړه او په خاموشي سره یې دا تماشه یې لیدله او چوپ چاپ پر خپل ځایګي باندې ناست و. دغه بعد استاد کلاس شروع کړي او بیا د کلاس دا سوال وکړي چې قانون ولې جوړیږي. په دې کې یو طالب علم ولاړ سو او جواب یې ورکړي چې قانون په دې دپاره جوړیږي چې د خلک په کابو کې وساتي. دغه بعد دویم طالب علم ولاړ سو او دا یې ورته وویلې چې د معاشرې د کابو کېدنګ دپاره قانون جوړیږي. دغه بعد دریم طالب علم ولاړ سو او دا یې ورته وویلې چې قانون د دې دپاره جوړیږي چې یو طاقتور پر کمزوري باندې ظلم نه وکړي. استاد ورته وویلې چې دستي ګردو جوابونه خو صحیح دي خو دا کافي نه دي. د دې بعد یو څلورم طالب علم ولاړ سو او دا یې ورته وویلې چې قانون د دې دپاره جوړیږي چې په معاشره کې عدل او انصاف برقرار وساتل سي. پر دې باندې استاد ورته وویلې چې بالکل صحیح جواب دې راکړئ، زه د دا جواب په انتظار وم. د دې بعد بیا د استاد یو بل سوال وکړي چې ماته دا راوښیاست چې د عدل او د انصاف څه فایده ده. د دې په جواب کې یو طالب علم ورته وویلې چې د عدل او انصاف دا فایده ده چې په دې باندې د کمزور د حقوقو حفاظت کیږي او چې یو طاقتور پر کمزور باندې څه ظلم نه وکړي. د دې بعد استاد د کلاس دا سوال وکړي چې ماته په پوره ایمانداري سره دا راوښیاست چې اوس ماستې د کلاس یو طالب علم بغیر وجه د کلاس څخه وایستی، نو آیا ما د دا طالب علم سره زیاتي وکړه که نه وکړه؟ د دا سره مې ظلم وکړي که مې نه وکړي؟ د دې په جواب کې ټول طالب علم په یوه آواز باندې ورته وویلې چې بالکل استاد جي، تا د دا طالب علم سره زیاتي وکړله، تا دی بغیر وجه د کلاس څخه پیس واخیستی. استاد په غوسه سره ټول کلاس ته جواب ورکړي که چیرې ما د طالب علم سره زیاتي کړې ده نو تاسو ټول ولې چوپ واست؟ تاسو ټول ولې خپل آواز نه کوي پورته او د ده په حق کې چا ولې خبره نه وکړه؟ نو د داسې قانون څه فایده ده چې د هغه د نافذ کېدو دپاره په چا کې همت او جرأت هم نه وي. دغه بعد استاد هغه طالب علم چې د بندې ایستلی و هغه یې کلاس ته راوغوښتی او د ګوډو د مخې د هغه څه معافي واخیسته. دغه بعد استاد و کلاس ته وویلی چې نن ستاسو سبق دا دی چې په معاشره کې داسې ناانصافیانې پیدا کړئ او د هغه د اصلاح دپاره د قانون نافذ کېدونکو طریقو باندې سوچ وکړئ. امید لرم دوستانو چې د نن دا ویډیو به تاسو ته ډېر خوند درکړي. دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو باندې خپل تاثرات په کمنټ کې ضرور منشن کړئ.